د دې جینۍ عمر چې کله 32 سال ته ورسید نو په دې جینۍ پسې چې دی نو رشتې راتلل بند شول. نو دا جینۍ ولګېده په خپلو مور پلار باندې کمپلین وکړو. د سیټه چې جینۍ ښکاري که نه په دې 32 سال عمر دی که نه او دې پسې رشتې وس نه راځي نو دې چې دی نو په خپل مور پلار باندې کمپلین کړی دی او رپورټ یې پرې کړی دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. دا جینۍ وایي که نه چې وایي زه کله د 18 کالو شوم نو په ما پسې رشتې راتلل شروع شولو. وایي زما مور پلار وایي چې دا لا وړه ده او دا زوره موږ نه ورکوو په ما پسې به رشتې راتلې خو زما مور او پلار به مکمل طور باندې انکار کاوه. وایي چې کله وایي دا جینۍ وایي که نه چې زما عمر 20 سال ته ورسېد که نه ما پسې به رشتې راتللې نو زمونږ د کور خلکو زما مور پلار به ویل که نه چې زوره چې دی نو دا تعلیم کوي دا تعلیم حاصلوي که نه د هغه نه پس چې دی نو دا بیا موږ ورکوو دا زوره دا تعلیم حاصلوي. وایي زما عمر چې دی نو اوس 32 سال ته ورسېد او 32 سال پس چې دی نو دی په خپل مور پلار باندې رپورټ وکړو کمپلین یې پرې وکړو چې مور پلار چې دی نو اوس ګرفتار کړي دي هغه یې جیل ته وړي دي. صرف د دې وجې نه که نه په دې جینۍ پسې اوس یوه رشته راغلې وه او د کم کس چې پسې رشته رالېږل وه هغه بوډا و او هغه چې دی نو بچي نه کېدلو او ویل یې که نه چې دغه ښځه زه واخلم نو د دې نه به زما بچي وشي. ملګرو ویډیو مطلب او مقصد صرف دا دی که نه دې جینۍ په خپل مور پلار باندې داسې کمپلین کړه چې کله زما د واده وخت و نو دوی چې دی نو زه نه ورکولم او اوس چې دی نو 32 سال ته زما عمر ورسېدو نو اوس چې دی نو په ما پسې رشتې نه راځي ما څوک نه اخلي. نو دې جینۍ چې دی نو په خپل مور پلار باندې رپورټ وکړو او دی چې دی نو مور پلار چې دی نو د دې جینۍ هغه جیل ته ویوړل. ملګرو نن سبا که تاسو سوچ وګورئ که نه نن سبا چې څوک په چا پسې رشته ولېږي نو اکثر ورته وایي تعلیم کوي او دا بالکل غلطه خبره ده که نه چې کله په یوه جینۍ پسې رشتې راځي پکار چې دا ورکړلی شي. ګوره تقریبا د 15 سال نه واله د 25 سال پورې چې دی نو جینکۍ چې دی نو دا نوجوانانې وي د هغه نه پس چې دی نو بیا په دې پسې رشتې نه راځي بیا چې دی نو هغه عمر زیاتېږي او بیا څوک نه اخلي. نو دې جینۍ سره هم داسې شوي وو نو دې په خپل مور پلار باندې کمپلین وکړو. زموږ چې څومره کسان ویډیو ګورئ که نه د ویډیو مقصد او مطلب دا دی که نه چې نن سبا په چا پسې رشتې راځي تقریبا د جینکو چې کوم عمر وي د 15 نه واله د 25 سال عمر پورې په دې پسې رشتې راځي چې دې نه عمر زیاتېږي نو بیا پسې څوک رشتې هم نه رالېږي. نو کوشش کوئ که نه چې جینکۍ چې دی نو 15 سال نه 25 سال عمر پورې چې کومه جینکۍ پسې رشتې راځي پکار چې هغه په وخت باندې ورکوئ. نن سبا خو وایي تعلیم کوي نن سبا خو وایي داسې کوي مصروفه دي وړې دي او دغه نه پس چې دی نو بیا د هغه پسې رشتې نه راځي بیا زندګي تباه و برباد شي. لکه دې جینۍ چې په خپل مور پلار باندې نن کمپلین وکړو نن یې چې دی نو هغه تاڼې ته ویوړو هغه چې دی نو پولیسو ګرفتار کړی دی. صرف په دې وجه چې دې جینۍ پرې کمپلین وکړو چې کله زما د واده وخت و نو دوی زه نه ورکولم او اوس چې دی نو په ما پسې رشتې نه راځي او اوس چې کومه رشتې راځي که نه نو د هغه چې دی نو دویمه او درېیمه ښځه به دا وي. نو دې جینۍ چې دی نو دا کمپلین کړی په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کمنټ به ضرور کوئ. د نورو ملګرو سره به ویډیو ضرور شیر کوئ.